ښه دا یې ورو سوال کړی دی چې د یو کس نه د مانځه په ارکانو کې یو رکن پاتې شي په غلطۍ سره نو دی به څه کوي؟ الجواب یو خو رکن دی تکبیر تحریمه. تکبیر تحریمه څه ته وایي؟ اولنی تکبیر چې ته پې مانځه ته ورننوځي دا هم رکن دی. د ده مسله جدا ده، دې رکن مسله جدا ده، او بیا د باقي ارکانو مسله هغه جدا ده. تکبیر تحریمه چې دنه پاتې شوه که قصدن دې پرېښوده او که په غلطۍ سره دنه دا تکبیر تحریمه پاتې شو کار څه وشو؟ مونځ دې نه کېږي. ولې؟ ځکه چې ننوتی ورته نه. لکه اوس یو سړی دی په مانځه باندې ودرېدو او ډایري کې دعا استفتاح شروع کړه سبحانک اللهم او سوره فاتحه یې وویل، پوره مونځ یې وکړو او بیا یې سلام وګرځو، مونځ یې وشو؟ نه دی شی. ځکه چې ده هغه رکن پرېښودی دی چې د هغې نه بغیر دی مانځه ته ننوتی نه شي. ښه دا رکن که دنه هېر شوی او که دا دنه پاتې شوی په قصدن دنه قصدن دي پاتې کړی یا په هیر سره پاتې شي، که هر څنګه پاتې شوی، خو دا مونځ نه کېږي. هر چې د دې نه باقي ارکان دي لکه سجده شوه، رکوع وغیره، چې دا دنه پاتې شو نو څه به کې؟ جواب د هغې داسې دی او بیا ته مثال در کوم خبره به ښه واضح شي. جواب یې دا دی چې د دغې رکن نه علاوه یو رکن دنه پاتې شو، په بل رکعت کې د دغه رکن دیزي ته د رسېدو نه مخکې راواپس کېدی شي، راواپس به شي او هغه کوم رکن چې دنه پاتې دی هغه به وکړي او بیا به هغه باقي مونځ کوي. خو چې په دې بل رکعت کې هغه ځي ته لا نه یې رسېدلی، که هغه ځي ته ورسېدې کوم ځای چې دنه په تېر شوي رکعت کې پاتې شوی دی نو بیا هغه تېر شوی رکعت ستا ونه شو او دا رکعت کوم کې چې دا د هغې په ځای شو. مثال در درکړم، مثال سره به خبره واضح شي. یو سړی دی د ماسپښین په منځه کې ولاړ دی، ماسپښین مونځ کوي، په اولني رکعت کې اولنۍ سجده یې ولګوله او چې څنګه د هغې نه راپاسېدو دویم رکعت ته پاسېدو، د ده نه اوس یو رکن نه دی پاتې، دوه ترې پاتې دي. د دوو سجدو په منځ کې کېناسته هغه ترې هم پاتې شو او دویمه سجده هغه ترې هم پاتې شو. نو دا ارکان دي. اوس به دی څه کوي؟ موږ ده ته دا وایو واپس شه، کښېنه، دا ناسته به داسې شي لکه دوو سجدو په منځ کې ناسته او بیا سجده ولګوه او بیا باقي مونځ پوره کړه. الا دا چې د بل رکعت کې دغه ځي ته نه یې رسېدلی. یو سړی کې دغه ځي ته ورسېد نو څه چلو شو؟ نو جواب د هغې دا دی لکه اوس دا کس اولني رکعت کې سجده ته څه شوه؟ پاتې شو او ناسته دوو سجدو په منځ کې هلته هم پاتې شو. دویم رکعت ته ودرېد، سوره فاتحه یې وویل، سورت یې وویل، رکوع یې وکړه، بیا راپاڅېدو او بیا سجدې ته لاړ او بیا راپاسېد کېناست، دی اوس هغه ځي ته ورسېد. که ته دې ته وایې چې واپس شه نو څنګه واپس شي؟ دی خو هغه ځي ته رسېدلی ورسېدی. زما په ته خبره ته دې اوس واپس کړې، څه ته یې واپس کړې؟ هغه ځي کې ناست دی، هغه سجده به اوس لګي او ته یې واپس شه، نو واپس د څه نه واپس شي؟ نو چې دغه ځي ته ورسېدو نو اولنی رکعت یې څه شو؟ هغه ونه شو بس، او دا دویم رکعت چې دی د هغه اولني په ځای شو. زما په دې مسله پوه شوې؟ والله اعلم.